الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم یو عظیم عمل چې د هغې په وجه باندې د انسانانو اصلاح کیږي او معاشره د هغې په وجه باندې مزیداره کیږي، د انسانانو په خپل منځ کې خیرخواهي پیدا کیږي، هغه د ماشومانو تربیت دی او د خپل اولاد تربیت. د ماشومانو او د اولاد تربیت دا ډیر مهم عمل دی. په هر مور او پلار باندې دا لازم دی چې د خپلو ماشومانو د خپل اولاد د هغې تربیت وکړي او تربیت اسلامي، تعلیم اسلامي ورته ورکړي چې د دغې په وجه باندې بیا معاشره د منوره شي او د معاشرې نه هغه فسادونه وغیره دا ختم شي. نو دا موضوع به انشاءالله داسې بیانوو. اوږده موضوع ده، په دې کې به مونږ د تربیت اهمیت او د تربیت طریقه دا به په څه طریقه باندې ماشومانو کېږي دا به انشاءالله ټولې خبرې بیان کړو. تربیت پېژندل پکار دي چې دا څه ته وایي. تربیت دا ادب ورکولو ته وایي چې اولاد ته د اسلامي تعلیمونو موافقه داسې تربیت ورکړی شي چې مرحله په مرحله په پوره طریقې سره د هغې تربیت وشي او ټول مراحل د دې لکه دیني، فکري، بدني، نفسي او روحي، عقلي دا په پوره طریقې سره دې ته ورکړی شي. دې ته ویل کېږي تربیت. د اولاد اسلامي تربیت دا یو عظیم الشان اهمیت لري په دین اسلام کې چې اولاد لره تربیت دا ورکړی شي. د اولاد تربیت د کورنۍ اصلاح، د کلي کوڅې علاقې د دې اصلاح ده. دا ډېر لوی فضیلت لري. د مور او پلار او اولاد دپاره دنیا د آخرت سعادت دی. کوم مور او پلار چې خپل بچي ته دیني تربیت ورکړي نو دغه تربیت دا د مور او پلار دپاره هم او د اولاد دپاره هم په دنیا او آخرت دواړو کې کامیابي او سعادت او نیکبختي ده. د اولاد د تربیت فضیلت دا به مخکې بیان کړو چې د دې څه فضیلت دی چې یو انسان خپل بچو ته تربیت ورکړي، دیني تربیت. اول، مور او پلار ته د اولاد په فایده من علم باندې اجر ملاویږي. چې کله یو مور او پلار هغه بچي ته دیني علم وروښایي او د هغې په رڼا کې د دې تربیت وکړي نو دې انسان ته د دغې فایده وررسېږي، بچي ته هم مور او پلار ته هم. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. چا چې هدایت طرف ته دعوت ورکو چاته نو د دې دپاره به اجر وي په مثل د اجرونو د هغه چا باندې چې دې دعوت له قبول کو دا عمل کوي. نو د دې د اجر نه به هیڅ قسم د دغه خلکو د اجر نه به هیڅ قسم اجر نه کمیږي او دې ته پوره اجر ورکولی کېږي. هغه خلک چې چاته دعوت شوی دی او چاته تربیت ورکړی شوی هغه چې کوم عمل کوي په هغه عمل کې د دې سړي چې دا چا وله تربیت کړی مستقله حصه به وي. نو کوم مور او پلار چې د بچي تربیت وکړي نو د بچي چې څومره ثواب کېږي په هغه اعمالو باندې نو دقه کې پوره حصه د مور او پلار ده. او که مثلا یو سړی دی هغه چاته ګمراهي ور وښایي، غلط تربیت ورته وکړي نو د هغې هم دومره ګناه لکه څرنګه چې دغه عمل کوونکي ګناه چې څوک غلط عمل کوي او ګمراهي کوي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. څوک چې ګمراهۍ طرف ته بلنه کوي خلکو ته غیر بلی بلنه د ګمراهۍ طرف ته یا بچی دی هغه ګمراهۍ طرف ته رابلي او د ګمراهۍ آلات وغیره ولا برابروي نو د دې سړي دومره ګناه کېږي څومره چې هغه کس په دغه ګمراهۍ باندې عمل کوي او دا ګمراهي کوي او د دې څومره ګناه ده دغه عمره د دې کس چې دا چا ولا اسباب برابر کړي دی هم ده. نو که مور او پلار خپل بچي ته صحیح تربیت ورکړي نو دا ورسه په اجر کې شریک دي او که غلط تربیت ورته ورکړي نو په ګناه کې ورسه شریک دي. بله فضیلت بچي ته د تربیت
ورکولو هغه دا دی چې د مرګ نه وروسته د دې انسان دپاره به دغه یو قسم نفعمن عمل وي او دې ته به د هغې نفع وررسېږي چې خپل بچي ته دیني تربیت ورک نو دا سړی به ټیک د مړ شي خو دغه بچي هغه کوم اثار د علم او د تربیت دي د هغې ثواب به او د هغې نفع هغه به دې مروفلر ته رسېږي لکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له انسان چې کله مړ شي د دې عمل دا کړ نور عمل دا نشي کولی مګر درې شیزونه دي چې هغه به جاري وي یو صدقه جاریه ده دویم علم دی چې په هغې سره فایده حاصلېږي او دریم نیک اولاد دی چې هغه به دعا کوي د مور او پلار ته که مور او پلارو له ښه تربیت کړی بس دې ته به دغه دعا کوي نو دې حدیث نه فایده معلومه شوله چې چا د خپل بچي دیني تربیت وکړو او علم یې ورته وروښوده او نیکیان یې ورته وروښودلې نو دا بچی چې څومره عمل کوي په هغې کې پوره حصه د مور او پلار ده اگر که مور او پلار وفات شوي وي بله که مثلا د چا نوڼی خویندې د هغې تربیت د سړی کوي نو په دې کې هم پوره اجر د دې سړي ته رسېږي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من كانت له ابنتان فاحسن الیهما کن له سترا من النار د چا چې دوه نوڼی او دا د هغې څه احسان کوي ښکلی تربیت له ورکوي ښه سلوک ورسره کوي نو دا به د دې سړي دپاره د جهنم د اور نه یو فرده وي او یو بل حدیث کې دا راغلی دي هغه څوک چې هغه خپلو نونو او یا خویندو ته رزق ورکوي او فاحسن الیهن کن له سترا من النار د هغې سره احسان کوي نو دا به هم د دې سړي دپاره د اور نه یو فرده وي د دې دوه حدیثو نه دا فایده معلومه شوله چې د خپلو کشرانو تربیت کوله دا سبب دی د نجات د جهنم د اور نه او بیا خاص کر نونه او خویندې چې د هغې تربیت سړی وکړي څلورم نمبره په دنیا کې عزت هغه هم په دې سره میلاویږي او یو انسان چې په ښه نوم باندې یادېږي نو هغه هم په دې سره چې دا د خپل اهل د خپل اولاد تربیت کوي او دینی تربیت یې کوي لکه مثال اسماعیل علیه السلام د دې صفت الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې کړی او هغه په دې وجه باندې چې دې خپل اهل ته په مانځه باندې به حکم کوو او خپل اهل دې ته نیک تربیت ورکوو نو الله تعالی ولا داسې صفت کړی الله سبحانه وتعالی فرمایي وکان یأمر اهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا اسماعیل علیه السلام دی خپل اهل ته په مونځ باندې امر کوو په زکات باندې به ورته امر کوو او دا د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې خوښ انسان الله ته خوښ انسان هغه اسماعیل علیه السلام ولې ځکه چې د خپل اهل تربیت به دې کوو او دغه شان نور هغه نیکان خلک چې د هغه د خپل اهل عیال د دې اصلاح کوي او د دې تربیت کوي دینی تربیت ورکوي د هغې صفت هم الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې کړی الله تعالی فرمایي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما هغه کسان چې هغې دا خبره کوي چې ای ربه مونږ ته زمونږ د بیبیانو نه زمونږ د اولاد نه داسې بیبیانې اولاد راکړي چې قرة اعین چې زمونږ د سترګو یخوالی وي ده او وجعلنا للمتقین اماما او مونږ د متقین دپاره امامان او پیشواګان وګرځوه دا د هغه چا صفت الله سبحانه وتعالی کړی دی چې هغه د الله نه نیک اولاد غواړي نیک اولاد تربیت والا اولاد چې د هغې ښکلی تربیت وشي نو د دې صفت الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې کړی د قیامت په ورځ باندې به لوی عزت او شرافت دا د هغه چا وي چې هغې د خپل بچي تربیت وکړو او په قرآن حدیث سره لکه مثال یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس چې قرآن کریم یاد کو په هغې باندې عمل وکړ د دې مور او پلار ته یو تاج د قیامت په ورځ باندې په سر شي او د دې رڼا دا به ډېره ښایسته وي د نور د رڼا نه لکه په دنیا کې یو کور کې نور راجمع شي نو وایي ستاسو فما ظنکم بالذي عمل به هذا ستاسو په هغه چا باندې څه ګمان دی چې هغه په دې باندې عمل وکړي دې حدیث نه فایده معلومه شوله چې څوک د خپل اولاد تربیت په قرآن او حدیث سره وکړي نو د قیامت په ورځ به د هغې هغه اثر دې ته رسېږي د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی دې ته ډېر لوی عزت ورکوي یو روایت کې دا هم راغلي چې لویه تحفه بهترین
بهترینه تحفه ماشومانو ته هغه ښکلی تربیت دی. امام طبراني رحم الله روایت ذکر کړی. نو د اولاد ښکلی تربیت او غوره ډالۍ دقه ده. غوره ډالۍ د اولاد دپاره هغه څه ده؟ ښکلی تربیت دی. د اولاد د تربیت دپاره یو مقدمه انشاءالله مونږ اوږدو داسې چې دا به څنګه شروع د دې کېږي او د کوم ځای نه به د دې شروع کېږي، دا بیا انشاءالله